بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. د ټولو سیاسي احزابو درنو معززو مشرانو، د ملي شورا پخوانیو اوسنیو درنو غړو، قابل قدر علماء کرامو، مشرانو، نظامي او ملکي سیاسیونو، خویندو، ځوانانو او په ټوله کې د بدلون د کاروان د نن خبري ناستې ګډونوالو، جهادي شخصیتونو، ورونو، خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه وړاندې دغه نننۍ ناسته چې د یو دیني اصل پر مبنا راټوله سوې ده چې هغه سوله ده. موږ سولې ته نه یوازې دا چې د دنیوي ژوند پر مبنا او دا چې څلور لسیزې په اور کې سوځو ضرورت لرو، بلکې د یو دیني اصل او ارزښت او ضرورت پر بنیاد باندې نن دلته راټول سوي یو او دا مو محور ده او د الهي نصوص او احکامو د تطبیق لپاره چې الهي العالمین حکم کوي چې تاسې ورونه یې په خپلو کې صلح وکوئ. بناء د نننۍ غونډې او د دې حمایت او د دغه غږ د اوچتوالي اساسي مسئله هماغه دیني محور او دیني نصوص دي. یوه مسله. دویمه مسله دا ده کله چې ابراهیم خلیل الله د مکې معظمې دپاره دعا کوي، اولینه دعا یې دا ده چې خدایه دا ښار د امن ښار وګرځوي او وروسته ورته وایي چې د ثمراتو میوونه ورکړي. بناء د ملت دپاره، د دې ټوکر ټوکر ملت دپاره او د دې ځورېدلي ملت دپاره تر ټولو نورو مسایلو مقدم مونږه یو تلپاتې سرتاسري او دایمي سولې ته ضرورت لرو. دا زموږ دپاره لومړیتوب ده. نور ټول مسایل زموږ مابعد دي، اما په یو سوله ایزه فضا کې ژوند او د میلیونونو افغانانو او شهیدانو د قربانیو تحقق دپاره د یو داسې سولې رامنځته کېدل دي چې هر افغان پکې خپل ژوند خوندي وګڼي. درېیمه مسله دغه د بدلون کاروان چې په واقعیت کې به په یو دریم ولسي قوت باندې بدلیږي. دا د ملت غږ ده. د دې ټولنې د هر فرد و هر وګړي اول دینی وجیبه ده، بعدا ملي وجیبه ده چې نور چپ پاتې کېدل د دې شرایطو په مقابل کې ګناه ده. دا ګناه باید نوره ونه کوو. څلور لسیزې موږ قرباني ورکوو، قرباني رانه اخیستل کېږي، نور آرامه کېناستل، هر ورځ قرباني ورکول یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې. زه فکر کوم دا خپله ګناه ګڼو. ملت باندې مې هم غږ دا ده لکه لله الحمد نن چې د ملت له ادرسه دا سیاسیونو، مشرانو، خویندې، ورونه راټول سوي، غږ مې پیدا رسي دا کاروان او دا غږ د ملت د ادرس نه بدرګه کړو تر څو چې یو رښتینې سولې ته ورسېږو. څلورمه مسله، څنګه چې مخکې حاجي مامین صاحب اشاره وکړه، په دواړو لوریو باندې احتراما غږ کوو چې هر څومره زر چې کېدلی شي د سولې اصلي ایجنډا ته شامل سي، له فروعاتو تیر سي، له شخصي غوښتنو نمایشاتو تیر سي، بلکې دې ځورېدلي ملت دپاره هغه څه چې توقع کېږي هغې مسلې ته شامل سي. دا نظام هره ورځ د سلګونو انسانانو د وینو په قربانۍ ولاړ ده. هره ورځ په سلګونو میندې بورېږي، هره ورځ په سلګونو خویندې کونډېږي، هره ورځ په زرګونو زموږ ګلالي ماشومان یتیمانېږي. بناء د دې مجال نور نسته، د دې حوصله نوره نسته چې یو څاڅکی وینه نوره توی سي. دا ډېر باغروره ملت ته څلور لسیزې کېږي چې قربانۍ ورکوي. والله العظیم چې که دا حالت خدای نخواسته په یو بل ملت راسي، د خپلو نوامیسو نه، د خپلو دیني ارزښتونو ټولو نه به تیر سي. مګر هم دا ډېر باغروره ملت ته، خو نور د دې قربانیو حوصله نه لرو. نور مو غږ دا ده چې د یوې تلپاتې سولې دپاره کار وسي. له بل طرفه لکه څنګه چې جناب مولوي صاحب درنو مشرانو ویلي، نظام مشرک ته زموږ په وینو راغلی، موږ د نظام د حمایې دپاره کار کوو. اما یو تفاوت چې ډېر په صراحت سره یې وایو، نظام د څو محدودو اشخاصو څه نه دي وطن ته ژمن دي، پردی پاسپورټ یې جب کې ده، له بل جنه راغلي، د دې وطن اصلیت ته ژمن نه دي. د داسې اشخاصو د ګټو دپاره د ټول ولس سوځول دا نور موږ ته د منلو وړ نه ده. د دې ټولو ستونزو آخري او یوازینۍ نسخه
د دې ملت رښتونی ملي وحدت او یووالی ده. عرض کوم د خدای په خاطر افغان ملت نور له ټولو جزئیاتو او فروعاتو او له ژبني سمتي او له ټولو اختلافاتو راووځئ. د یو واحد ملت په توګه ضرورت ده چې د سولې او تلپاتې سولې دپاره یو ځای کار وکړو. که یو نه سو خدای نخواسته دا بدبختۍ به دوام ولري. او وروستۍ خبره مې دا ده چې کله کله د دې خبره کېږي چې آتش کم کوي. زه د یو افغان په توګه د طالبانو د مشرتابه نه دا هیله ده، د حکومت د مشرتابه نه مې دا هیله ده چې آتش کم څه معنی د اسلام حقانی دین موږ ته د یوې رښتونې سولې درس راکړی. د اسلام دین د چې ټولې دنیا ته د حقیقت، د ورورګلوۍ، د مینې او د سولې ژوند وربخلی. ورکم نه، موږ په دواړو لورو غږ کوو چې په رښتونې توګه د زړه تله د یوه دایمي اوربند دپاره کار وکړي. نور مو وخت نه نیسم، نور مشران به خبره کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.